من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورة بقرہ 46 اور 47 نمبر آیات کریمہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. مخ کی خطاب و بنی اسرائیل تا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. دیکم خطاب دے بنی اسرائیل تا. وجہ تکرار دادا چې مخکینی آیت کریمه کی بیانو د نعمت اجمالی، دے آیت کریمه کی بیان دے د نعمت تفصیلی. دویم دا دے چې مخکی د خاص نعمتونو تذکرہ وا، وست عام نعمتونو تذکرہ دا. دا آیت خلاصہ دا چې الله پاک کو بنی اسرائیل دو قسم نعمتونه کړیو، یو ظاهری نعمتونه بل باطنی نعمتونه. ظاهری نعمتونه تقریبا 8 ذکر کړي دي آیاتونو مبارکاو کې، او باطنی نعمتونه په لفظ د نعمتي کې پټ پراته دي. هغه دادي یو نعمت دادي چې پتاسو کې ما تقریبا 4,000 انبیاء علیهم السلام راولېږل، چې کم قوم کې پیغمبران زیاتی دا قوم د پاره فضیلتی. دویم نعمت باطن داري چې سره د پیغمبرینا مې پتاسو کې بادشاہان راولېږل، لکه حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام او حضرت سلیمان علیہ السلام. داغین علاوہ نور بادشاہان نیکان بندگان بنی اسرائیل کی اللہ وی ما پیدا کی. دریم نعمت دادے چې د قرآن شریف نه علاوہ انجیل، زبور او تورات دا درې واړه کتابونه آسمانی غټ کتابونه دا الله پاک کو بنی اسرائیل کې راولېږل. نو دا نعمتونه دي او د دنیا نعمتونه هغه ډېر زیات دي. جلال الدین سیوطی رحمه الله لیکلي دي خپل تفسیر کې چې داغي یو صورت د من او د سلوار الله رب العالمین دوی ته په میدان تیغ کې من او سلوا راولېږل. بیا د فرعون نخلاصېدل دي، اوریځ دي د کانی نو براوتل ان شاء الله او په ترتیب باندې بیانو. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو، یا بنی اے بچو د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتون زماها انعمت علیکم چکڑی میری پتاس. دا انعمت علیکم پست نعمتینا دا تصریح بما علم ضمنن دا
یا ذکر الخاص بعد العام وانی فضلتکم علی العالمین او غرکړی می تاسو په مخلوق د زمانه خپلې دا قید په کې روباسي زکا چې سورۃ آل عمران کې براشي الله مونږ ته وایي چې کنتم خیر امه تاسو بهترین امت یې صاحب د مشکات اگر روایت نقل کوي په آخري باب کې باب ثواب هذه الامه دا غینه پته ولګي چې دا امت د بنی اسرائیل نه خري بهتر دی عمر لګ او ثواب ډیر دلته څنګه وایي چې وانی فضلتکم نو سیوتی معنا کړی دا په خپل زمانہ په بنی اسرائیل می غوړه کړی د دې زمانه خبره نه کوي د هغه زمانه خبره کوي او بعض علما وی لکه علامہ علوسی رحمه الله وی امت دا امت چې کوم دې زمونږ دا امت دا د بنی اسرائیل نه غوړه دی وی دا غي وجه دا چې هغه ته الله پاک وی چې فليفرحوا خوشاله شي تاسو زما په نعمت فبذلک فليفرحوا او دلته وای صرف ورکړی می العالمین کې الف لام تعهد ماحود خپل زمانہ واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون دا آیت تفسیر په دوو طریقو کوم په آسان یو طریقې دا ده چې يهودو دا داوا کوله چې مونږ به یو څو ورځې په جهنم کې یو بیا به جنت ته ځو لکه د بخاری شریف حدیث ته يهود پیغمبر پاک ته ویلو مخامخ چې مونږ به په جهنم کې یو څو ورځې تیرو او بیا به تاسو زمونږ نائبان یې دویم دا دی چې دوی په خپل نسب باندې نازیدل چې مونږ کې پیغمبران ډیر دي نو لہذا مونږ به جهنم ته نزو مونږ کې نیکان خلق ډیر دي نو مونږ به جهنم ته نزو الله رب العالمین وینا واتقوا یوما ویریږئ تاسو د هغه ورځې نه دریم تفسیر دا دی بعض یهودو هغه ډیر زیات غلو کړي و چې د قیامت نه انکار نو الله ورته چې واتقوا یوما څلورم تفسیر دا دی چې دوی با گناهونه ځان ته حلالول لکه حرام شذونه به ځان ته حلالول الله رب العالمین ترهیب ورکو واتقوا یوما د دې وجنه علوسی او جمله لیکل دا وېدا ترغیب بالترهیب دی دا ترهیب بالترتیب دایره په ترتیب دا یو طریقه تفسیر د دې دا زدا رست بیا ما اصلور طریقې بس اوس دیمه طریقه دا ده د قیامت ورځ دا نو کله چې یو مجرم خلاصيږي داغه د پارسلور طریقې په دنیا کې او په آخرت کې هغه څلور طریقې الله رب العالمین داغه دفع وکړه د مجرم رومبي طریقه هغه شفارس ته ضمانت شفارس نه ضمانت لکه یو سره د چا ضمانتو کی چیرې زما ضمانتو کنو بځای پری دویمه طریقې د شفارس تا چې یو سره د چا نه تنګ چیرې بس چاله ورولي او دریمه طریقه د رشوت تا د دنیا د لالچ تا او څلورمه طریقه چې کم دی آغا د هنګامي جلوس تا چاغه ته د اردو تفسیرونه حل بول نه وایي پچا باندې حمله کول د مجرم د نجات د پارسو طریقې شوي سلور نمبر 1 ضمانت نمبر 2 شفاعت نمبر 3 فدیه یعنی رشوت
او سلورم حمله حلا بولنا هنگامی جلوس استل. دا څلور طریقې الله رب العالمین دې ته بند وتړه او دای بند او د قیامت هغه تکلیف ذکر کوم چې واتقوا یوما یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة لشیء عظیم. الله رب العالمین وایي چې د قیامت سخت ډیره مشکله ده او دا غي نزان بچ کړي او کله کله وایي اقتربت الساعة وانشق القمر، کله کله وایي اذا السماء انفطرت، کله وایي اذا الشمس كورت. دا ټول د قیامت حالات ذکر کړي. یوم کله کله وایي یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتکلمون. د قیامت داسې ورځ ده چې د خلکو به د خبرو طاقت نه وي. او دې روایت کې راځي د بخاری شریف پیغمبر پاک فرمایي چې هر نبی به وایي اللهم نفسی اللهم نفسی، یا الله ما بچ کی یا الله ما بچ کی. یو سوا نبی علیہ السلام وایي اللهم ارحم یا اللهم امتی یا اللهم اغفر امتی. نو دغه د قیامت ورځ کې الله پاک داغي تذکرہ کوي چې واتقوا یوما، ویریږئ تاسو د هغه ورځې نه لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تفسیری کبیر کی امام رازی مانا کردا لا یعنی احد عن احد. بعض مفسر مانا کوي د عربی لا یعنی احد احدا، نشمنی کوله یو تن د بل تن نا، یو تن به د بل تن نا سمنی نکی، څه فائدہ بور نکی. بعض علماء التفسیر التیسیر هغه تقدیر روباسی لا تجزی نفس مؤمنة عن نفس کافر. بدلا بنشور کوله مسلمان کافر تا، مسلمان نفس بکافر تا صفایرا نشور کوله. یار مثالونه موجود دي که موجود نه دي. د نوح علیہ السلام بچیره کنعان او هغه کافر دی. نو د نوح علیہ السلام د نفس کنعان ته فائدہ ورنکړه. هغه ورته وای بچیا مون سره اوخیجا، هغه ورته وای سآوی الی جبل یاسمنی من الماء، دی غر ته اوخیجم دی او می بچ کی. نوح علیہ السلام ورته ویل کنا چې یا بنیا ارکب معنا. الله رب العالمین وینا وای الته برشتي مشتي سوک نه فالی، یو نفس بد بل نفس ته اس فائدہ ورنکی. رست مسله بیا شفاعت کوم خیر خدا قید چې ما رويستون تاسو ته ډېر مشکلات نخلاص فائدہ خور کوي. پیغمبران به شفاعت کوي، علما به شفاعت کوي، مجاهدین به شفاعت کوي، قران به شفاعت کوي. هغه برست بیا ویم دلته ما دا قید چې ولګو التفسیر التیسیر نا چې مسلمان نفس چې کوم دی هغه به کافر ته فائدہ نشور کولی. د فائدې لپاره اسلام شرط دی. لکه بل مثال د مشکات شریف حدیث ته ابو طالب زن قدم شورو د ابو طالب پیغمبر پاک ورته خواته ناس وای کلمه را ته وایا وای خدای پیژنم چې ته حق پیغمبري وراره او دیر لسکال دا خدمت کړو. وای خدای پیژنم چې ته حق پیغمبري او کوزه کلمه وې مکنه. نو د مکه معظمه د جنکی برا پورې خان دي، لہذا د غیرت د وجنه پتا ایمان نشم راوړې. نو هغه بیا نبی علیہ السلام سوال نو کړ یا الله په رحم کې خو خیر هغه کافر دنیا لاړې. ابو طالب سے د پیغمبر پاک ترو. نو په دغه حدیث کې راځي د مشکات او د بخاری چې په ټول جهنم کې بدت آسان غذابي د دبه دو پانی د اوري نور په د غذاب نه. داغي وجه محدثین لیکل ذکر کوي یو وجه دا چې دا ټول بدن پیغمبر ته لګولیو. ضعیف وجه د بهر حال بیا محدث لیکلی دا چې دا ټول بدن پیغمبر علیہ السلام ته لګولیو، خو صرف خپې به ورته نه لګولې د ادب د وجنه. نو دغه خپو ته به الله پاک د جهنم پڼې واچي او د یغلی دماغه د دماغ بتی بره خټ کی. الله دې کې وساتي. الله آیت را وستو چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اے پیغمبره ته صرف د هدایت بیانول والے
د هدایت توفیق د چا پلاس کړي د الله پلاس کړي نو ځکه دلته الله فرمای لا تجزي نفس مؤمنه عن نفس کافر نبشد فکول نفس مسلمان د نفس د کافرنا شیئا د یوشی شیئا د یوکک شیئا نکردا او دا په سیاق د نفي کې واقع شوی دا عموم پیدا کوي څه پیدا کوي عموم پیدا کوي د څنګه ډېر وخت ځخه نه دی کنه عن نفس شیئا د یو نفس نه یوکک ولا دا یو طریقه شو چې ضمانت ختم ضمانت منظور نک الله پاکوی د پاکستان عدالت کې به ضمانت منظوريږي خو زما عدالت کې به د کافر ضمانت نه منظوريږي دویما ولا يقبل منها شفاعه ويسوق بوله وګورو مسوي ويسوق بولا وګورو کنا ندا الله وای دا چا خبر نه منم دا خود چا دربار دی ولا يقبل منها شفاعه قبول بنشي داغینا شفاعت دچا نو شفاعت په دوه قسم دي یو شفاعت قهری دی چې الله پاک کی کله نفي کوي دینه شفاعت قهری بلا اذن شفاعت قهری بلا اذن بغیر د اذن نه چاته اجازت نشتا هیڅوک بم شفاعت نه کوي چې الله اجازه نه کړي د کافر د پاره به شفاعت نه کوي بغیر د اجازت به نه کوي دته شفاعت قهری وي د معتزله او مذهب دار چې شفاعت نشتا مونږ وی شفاعت نشته قهری بلکې شفاعت اذنی چې کوم دی داشتا داغه ز بیان کوم یو سره شفاعت بالکل نه منی دی کافر دی نو شفاعت به منی خو بعد الاذن د الله د اجازت نه پس نو دلته وی شفاعت با نه منظوري بهر حال شفاعت مبارک مختصر خبر دارا چې زمونږ اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې شفاعت شتا په قیامت کې با چې کله د الله حکم وشي نو شفاعت وي یو شفاعت کبرا به پیغمبر پاک کوي او هغه ډېر لوی حدیث ته چې خلق با اول لار شي آدم علی السلام ته زمونږ شفاعت وکړه بیا به ورشي نوح علی السلام ته بیا به ورشي عیسی علی السلام ابراهیم علی السلام ټول ته ورشي هغه ما اختصار وکړو نو دا ټول دا عیسی علی السلام ورته وای چې تاسو پیغمبر پاک ته ورشئ او نبی علیہ السلام سجده وکي او الله پاک به پریری چې خیر دې ما ته وګدا سجده وکي نو بیا ورته وای و ارفع راسك يا محمد صل توتا اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر دې اوچت کا چې ته سغواړی ته ملاوي نو پیغمبر پاک بسر اوچت کی نو د شفاعت بو کې داخل کو صحیح حساب کتاب وشي یو دا شفاعت دې او دې ته شفاعت عظما کبرا وي او دا بالکل حق دې په صحیح احادیثو کې باب الشفاعت صاحب د مشکات باقاعده باب خیره دویم شفاعت د پیغمبر پاک د جهنميان د پاره حدیث کې راځي پیغمبر پاک فرمایي چې زبناسم په یو کرسی په جنت کې او एकदम به جبريل راشي چې هغه امتيان خو په جهنم کې چغه وي او سوري وي نو وي زبا سوالکم الله تا او هغه مسلمانان چې کوم جهنم ته تللی دي د جهنم نه بزما په شفاعت روزي دام شفاعت کبرا د دین علاوه د نور انبیاء شفاعت شتا دا بم کوي د عالم شفاعت شتا لکه یو عالم دی ناغه بد او یو کسانو جهنميانو شفاعت کوي یو قاری چې کوم دی حافظ هغه بد لسو کسانو شفاعت کوي او یو مسلمان بد بل مسلمان شفاعت کوي شهید بم شفاعت کوي صدقه جاریه چا کړی د الله لپاره چاله قران اخیسته دی پکې لګولې بل په لګولې څه صدقه کړي کوی استله دغه صدقه هم شفاعت کوي دا قران شریف څوک وای څوک تکینی تکلیف برداشت کوي دا هم شفاعت کوي بلکې د عالم اینه چې کم ده کنا نو دا دغه دا صحیح نو ایدام شفاعت کوي او دومره کتابونه لیکي کنا چې د شهید د وینینا دا د عالم صحیح بهتر ده چې عالم په کم قلم باندې لیکل کوي
نو وېدا د شهید د وین د الله په نسبت صدا هغه بهتر ده زکه په دې باندې احیاء الدین ال الابد راضي د همیشه د پاره دغه ژوند کېدل په راځي د دین دغه شفاعت شو یو مسلمان لبل مسلمان او ور کړی دي الکه زما شفاعت نه کې خپلان کې ځکه چې یې خو بدر کړی وي هغه الله ته وی الله به را کړی ته معاف کی نو دغه د قیامت مسله مختصر بیان شو ولا یؤخذ منها عدل او وابنغست شی دوینا فدیا الته پکې پټ موټه نه کنا چې دلته خلق ورکې دا لکه دا چې پانی والا رشوت تمون سوایو چې پانی رشوت تمونګ ضیافت وایو الکه وې سیب ته چې پانی ورکې کنا نه دی غټو غټو افسرانو چمچي ساتلې دي هغه غټ افسران په خپل نه وای چې مالدار دا ترا کدا او نه مونږ ته ویلې شي خو هغه چمچي ساتلې دي او هغه چمچو ته وای ته بدون را پیدا کی ناغه بیا غریبان زمونږ دې 60 رو باسي یو دو رقم راکې 500 روپے منواري نه په قیامت کې برور دا شی نه ښا ولا یؤخذ منها عدل او وابنخست شداغینا سفیدیا ولا هم ينصرون او اخر کې نبو دوی سے امداد شي د دې عنوان ما ذکر کو حل بولنا طالبان مرګري دی آیت ته وګورئ دا ما وګڼو د قیامت تکلیف دی د شفاعت څلور طریقې دي اوس ما ذکر کړی خو تاسو دا ټکی ویم نمبر 1 ضمانت لا تجزي نفس عن نفس شيئا دې پورې ضمانت ختم دویم شفاعت ولا يقبل منها شفاعت ختم کو دریم رشوت ولا يؤخذ منها عدل رشوت ختم کو سلورم الک هنگامی جلوس بو باسو هغه درنو ته وای کس شي هغه بو باسو هنگامی اجلاس برو غواړو جلوس بو باسو حلا بولنا بچا به قاتلانه حمله کو دا ټول مصداقات د دي الله وینا نه پدې چغو سرو پدې نخلاصيږي ولا هم ينصرون او نه بدوي سره امداد شي نه بدوي سره امداد شي نن اصلاحي خبر را پیغمبر پاک فرمایي برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی نبی علیہ السلام تشمت وصیت پیغمبر پاک کی